Primavera software تاسو تمام مخ کې کلاس کې ویل چې ریلیټډ د پروجیکټ مینجمنت صحیح دا ورواړه وینو بار نه بشول نه راځي پدې کې موږ څه کوو پروجیکټ مینیج کوو صحیح شو لا پروجیکټ مینجمنت چې کوم دی تاسو څنګه ډیفاین کولای شئ واټ از پروجیکټ مینجمنت The discipline of planning, organizing and controlling of resources is called project management. دا شانتي موږ سوکو پلان کو یو پروجیکټ organize کو او resource controlling کو to achieve a specific goal is called project management. یو ګول موږ اچیو کو نو ایت موږ سوې project management وایو دا شانتي پراپر موږ step by step په Primavera کې کار کوو یو پروجیکټ موږ سوکو manage کو like موږ سره time management وشي activities the days work like excavation activity the which are the 5 labors per day assign کوما the activity به ما سره 100 ورځې کې ختميږي 2 ورځې کې 3 ورځې کې 10 ورځې کې دا ټول کار موږ په سکه کوو په Primavera کې کوو صحیح شو نه بل بدی Primavera کې موږ کاست کیلکولیشن هم کولای شو the resources چې کوم cost calculation دي the project cost calculations او the company complete cost calculation موږ په Primavera باندې کولای شو صحیح ده په دې کې مخکې کلاس کې موږ څه کړو یو کمپنی ایډیټ کړو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر موږ جوړ کړو بیا موږ راغی نه پس ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر جوړ کړو او بیا موږ کیلنډرز ایډیټ کړو او غینه پس موږ څه کړو یو پروجیکټ هم جوړ کړو موږ سٹارټ ومغه دا کمپنی ناخلو چې یاره په Primavera کې به یو کمپنی موږ څنګه ایډیټ کوو نو موږ براشو انټرپرایز مینیو ته دا انټرفیس باندې زه تاسو پوي کوم د دې موږ ټیبل ویو وایو دا سایډ کې چې کوم ویو د دې ته موږ سوایو ګانټ چارت ویو دا موږ سره ټایټل بار د دې باندې موږ سره د پروجیکټ ټایټل شو کی menu bar standard toolbars او detail windows سیشنه په دې کې موږ سره د activities باره کې details پته لګي او دې ته موږ سوې status bar موږ start به وسخلو د سیشنه د یو پروجیکټ نه یو کمپنی به موږ جوړو سیشنه نو کمپنی به موږ څنګه ایډیټ کوو دلته براشو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر टेबल व्यू दराشه دا by default دی کې یو سیمپل کمپنی دوی څخه کړه دا انسټال کړه موږ خپل یو کمپنی جوړو نو هغه څنګه جوړو د موږ اډ کلیک کو او اډ کې فرست اف ال موږ سوار کو د EPS ID انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ID شارټ فارم ورکو لایک GCC موږ سره فار ایگزامپل گرین کنسټرکشن green construction company او دا مسو کو shift left نو دا ګور ځان بیل کمپنی شولا دا یو بیل کمپنی شولا دې ته موږ ټری وایو دې ته څه وایو نوټس او GCC او دلته کې اډ کړئ فار ایگزامپل GCC کمپنی موږ سره پروجیکټس کوي لایک روډز projects building projects bridges dams billion budgeted projects
light projects, او دا شانته heavy projects. دا ډیپند کوي په کمپنی باندې. په کم کمپنی کې تاسو کار کوئ، کم کمپنی کې جاب کوئ، نو هر یو کمپنی خپل میتھډ سره کار کوي چې هغه په څه کې ایکسپرټ شو ماغه پروجیکټس اخلي. څه کمپنی به صرف روډز بګای، څه کمپنی به داسې چې هغه به ملټي نېشنل وی، ډیفرنٹ سیزونه بګای، داغه به شورومز وي، ډیفرنٹ سایټ به داغه کارونه. صحیح شول؟ لایک روډز، دی بلډینګز، دی بریجز، دی ډیمز، ډیفرنٹ سیزونه د کې شته. که فردر یو ډپارټمنټ تاسو ډیوایډ کوئ نو سبا کومګه 8 تبرا شو. لایک روډز پروجیکټس کې دي څه کوي؟ rural roads, او دا شانتی roads projects. صحیح شو؟ دا فردر تاسو سره دا ډپارټمنټ ډیوایډ شو نو تاسو فردر ډیوایژن کولای شئ. خلاص اوسو کې دا په دې کلیکو کوي کمپنی باندې او د دې چارت وی دلته راشي زوم ټو بیسټ فټ. دې بس تاسو په سکرین باندې سوشي فټ پشي. په دې کې سوشو تاسو سره د دې کمپنی یو سټرکچر جوړ شو. پای کې ډیفرنٹ سیزونه دي. کوډ تاسو ته شو کوي دغه د پاره چې کوم ریسپانسیبل مینیجر دی هغه شو کوي. لایک جنرال مینیجر ریسپانسیبل دی، گرین کنسټرکشن کمپنی او دغه کاست ولا اس قسمه پروجیکټ دی کې نشته نو کاست په دې څه کوي 0 بشو کوي. صحیح ده کنه؟ بیا دا کمپنی ډیوایډ شوی په دې کې او بیا برانچ ډیوایډ شوی په دې سب برانچز کې. صحیح شو؟ دلته نه موږ څه کولای شو؟ د کمپنی یو انټرپرایز جوړولای شو. په دې پیټرن کې موږ چینجز هم کولای شو. لایک دې کې ده ټیبل وی دوباره ټیبل ویو ته ځي. صحیح شو؟ چارت وی دوباره به د سیستم تراشي چارت. فایند لکه څه تاسو دې کې فایند کول واړی لایک روډ projects. Roads دی وګوره په فایند اوټ کې داست. صحیح شو؟ نو دا شانتي کې یو انټرپرایز ډیر لوی وی نو هغه کې تاسو سرچ کې ورکړئ به تاسو ډایرکټ هغه څو کې فایند اوټ وکړئ. بل تاسو اپشن دی پرینټ پریویو. دا چارت وی تاسو پرینټ کولای هم شئ. ښه دلته نه پیج سیټ اپ وکړئ، پورټریټ، لینډسکیپ کوم ټایپ پیج اخلئ او دا اوکے کوي. بیا دلته راشي پرینټ ته نو دا په تاسو سره سوشي پرینټ اوټ بشي. صحیح ده؟ هلته نه ډیفالټ خپل پیپر هم سلیکټ کولای شئ چې په کوم پیپر باندې تاسو دا پرینټ کول غواړئ. ها بل اپشن دی تاسو سره ارینج چلډرنز. په دې باندې کلیک وکړئ او بیا راشئ ارینج چلډرنز ورټیکل. نو دې به ورټیکل ارینجمنت وشي. صحیح ده؟ که فار ایگزامپل تاسو د دې ارینجمنت غواړئ هاریزونټل نو هاریزونټل ارینجمنت وکړئ. بل تاسو سره الاین الاینمنت ټو لیفت سایډ ته ارینج شي، ټو رائټ اور ټو سنټر چې کوم غواړئ نو هغه به تاسو سره سوشي ارینج وشي. بل دی چارت باکس ټمپلیټ. دې کې تاسو سره څه کسٹمایز آپشن دی. لایک دې کې څه کومول غواړئ یا څه تاسو نوې سیس پکیټ کول غواړئ. لکه څنګه مونږ او شیر ریسپانسیبل مینیجر د دې نه مونږ سوکو ختم کو. صحیح ده؟ او ایکچوال کاست مونږ دې نه ختمو. نو اپلای کړئ اوکے کړئ. صحیح شو؟ نو به تاسو سره سوشي دینه به ختم شي. که یو نوې سیز ایډ کوئ پکې لایک کسٹمایز نه ایډ کلیک کړئ او دلته سلیکټ کړئ.
budgeted project total cost apply صحیح شو نو دلته کې به تاسو ته به budgeted cost شو کوي یو وی actual cost یو وی budgeted او actual کې ډېر فرق دی لکه ته وی چې فار ایگزامپل زه ځان ته یو لپټاپ اخلم او هغه د پاره زه 50,000 په 60,000 روپے ځان ته یو لپټاپ اخلم دا ست budgeted cost بیا چې الته تاسو لاړ شئ actually فار ایگزامپل په 30,000 باندې شنو دي ته actual cost وایي چې الته کې کم پیمنٹ تا ورکړه نو budgeted هغه ستا چې کم دی سي